نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا صاحب وی چې سار به وختي پاسمه چې زه په لومبي صف کې امام پسې ودرېږم او پوره ثواب حاصل کړم. پېشمني وختي پاسېدم چې جومات ته رالم د جومات دروازې بندې دي. وی زړه کې خو خوشحاله شوم چې د شکر دی داسې وخت کې رالم چې دروازې لا بندې دي او دروازې به اوس کولاویږي، نو چې کولاو شي نو هجوم ګڼه خو به وي، خو زه به لومبي صف ته ځان رسوم. وخت تېر شو، سبا راوخت، رڼا رو رو لګېده، څوک نشته. په دې دروازو تاویږم، یو دروازې له ځه بلې له ځه بلې له ځه، څوک نشته. چاره مې تپوس وکړو چې د جومات کې مونځ کېږي که څنګه څوک نه راځي. وایي چې لږ صبر وکړه اوس د امام صاحب راشي. وایي چې دې کې یو ګاډی راغی، غټ موټر، او د دې جومات سره خوا کې د ګاډو د ودرولو هغه پارکینګ کوم ځای ګاډی ودرېږي هغه ځای کې خپل ګاډی ودرو. یو سړی ترې راکوش، هغې سړي په لاس کې سګرټ نیولی دی راکوزېدو سره، او سر تور پتلون کې، او هغې سره هغه خپل بنین منین اچولی دی، او دلته کې ټۍ یوې ځانده کړې ده، او سګرټ سکي راکوشو، او صاحبه بلکل نه ګیره شته نه برید شته، پټکې خو څه کې چې سر یې سر تور دی. راکوس شو، داسې ماته یې کوس پاسو قتل، او چابیان یې د جیب نه راوویستلې او د جومات دروازه یې کولاو کړه. وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې الله دا د دې جومات خادم دی. ما چې خادم به نو دی خادم دی، خدمت یې کوي، نو کم از کم د بیت المقدس د جومات خادم له خو پکار دی چې جامې خو یې د کمیس پرتوک وي، ګیره خو یې وې ده چې پټکې یې نه وې، ټوپۍ خو یې په سر وې، نو نه پټکې او ټوپۍ او ګیره او برېټ ټول خلایلی او په پتلون کې دی، او بیا سګرټ څکي، او جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کې دی، لوخړه ته یې وباسي. ډېر زیات خفه شوم او پریشانه شوم، خو چې دې کله جومات ته ننوت او ور داخل شو، زه م ورپسې ورغلم، د جومات د حال دروازه یې کوله وکړه، نو دا صاحب ورغې د لوډ سپیکر الماری له ټک ورکړه او بانګ یې شروع کړ. او ما خو وایي چې دا د جومات څوکیدار دی، دا خادم دی، دا بابا خو مؤذن دی، بانګي دی. او ګوره بانګ او د بیت المقدس د جومات بانګ کوونکي ته وګوره، مؤذن ته وګوره، د شکل ته وګوره، د لباس ته وګوره، او ته یقین وکوي سګرټ یې په لاس کې و، یو ځل به وي الله اکبر، نو د سګرټ نه به یې کش وویسته، نو بیا به وي الله اکبر، نو سګرټ نه به بیا کش وویسته. هسې عرب چې بانګ وایي ډېر په قلار قلار په اطمینان باندې وایي، لا غوږونو پورې ګوتې نیولې الله اکبر ووایي، لاسونه ښکته کړي، نو بیا په قلار وي الله اکبر، نو یو بیا د سګرټ نه کش راښ که او بل به الله اکبر وي، اشهد ان لا اله الا الله، او سګرټ نه به کش راښ که، وی بانګ هم ختم شو، سګرټ هم ختم شو. او بیا صاحب د سګرټ هغه ټوټه راواغېسته، نو دا د سګرټو دا لوښي وي که نه، چې هغه بوره پکې غورځوي، دا جومات کې ځای په ځای پراته نو هغې په هغې کې کېښود. وی داسې جړه راله چې پروردګاره دا هغه بیت المقدس چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی، دا هغه بیت المقدس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته ته، نو په دې جومات بیت المقدس کې نبی علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعته لمونځ کړی دی. هغه جومات د پیغمبرانو جومات، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په براق زه سور ومه، نو چې د بیت المقدس جومات ته ورسېدم، نو جبریل علیه السلام هغه براق خپل یې واغېسته، وی ما ته وی چې راځه، وی ما چې دا به کوم ځای ودرو، وی ما ته وی چې دا زه هغه ځای به ودروم چې پیغمبران به راتلل په څاروو باندې، و هغوی به کوم ځای خپل څاروی ودرو. نو وی د جومات سره یو غټه تیږه پرته وه لویه، نو جبریل علیه السلام پکې دا قچه ګوته ومنډله، هغې کې سورې و، خو په خاوره بند شوی و، ډېرې زمانې سورې و، په خاوره بند و، نو جبریل علیه السلام پکې په دې ګوته زور ورکړه، هغه خاوره یې ته وویستله، نو په هغه سوري کې د براق هغه پړی وردن نه که، هغې پورې هغه براق وتړه. وی ما ته وایي چې دا هغه تیږه ده او دا هغه سورې دی چې پیغمبران به په اسونو او په اوښانو رالل، دلته به یې څاروي ودرول او په دې سورې پورې په دې پړی به تړه، څاروی به یې دلته تړه. داسې جومات
او چې وردن نشم نبی علیہ السلام فرمایي نو وی دې کې فوراً بانګ وشو او بیا زه جبریل علیہ السلام د مټه ونیوم په لومبي صف کې ودرولم وی لومبي صف ته ور وړاندې کړم وی زه په هغه صف کې ودرېدم وی اقامت شروع شو وی ما وی چې دا به څوکینو دله به یې مونځ به کوي د دې جومات به څوک امامینو هغه مخکې کېږي وی ما ته جبریل علیہ السلام چې اقامت خلاص وي چې ور مخکې شي مې چې دا خو به څوک وي چې دا خلک ستا په انتظار ولاړه وی ور مخکې شوم په مصله ودرېدم 2 رکعته مونځ مې ورته وکړه چې سلام مې وګرځو تپوس مې وکړو جبریل علیہ السلام رانه په خپله تپوس کوي دا خلک چې دا دومره لوی هجوم او ډله ولاړه ده دا دې وپېژندل مې چې نه ما خو نه پېژندل وی دا د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې کم و بیش 1,40,000 پیغمبرانو چې تا ورته د امامت یې دا مونځ وکړه ټول وایي الحمدلله نو پیغمبر علیہ السلام ته په دغه جومات کې د امام الانبیاء لقب ملو شو د ټولو پیغمبرانو امام امام المرسلین د ټولو رسولانو امام هغه جومات چې په 3 نمبر کې دی لومبي جومات د بیت الله خوا کې مسجد حرام دی د مکې مکرمې جومات دویم د مدینې منورې د پیغمبر علیہ السلام جومات او ورپسې په 3 نمبر کې بیت المقدس دی 3 نمبر کې دی د مونځ اجر او ثواب او نبی علیہ السلام فرمایي وی یو جومات لبم سفر نه کوي ځکه د ټولو جوماتونو له خو خلک مانځله ځي په مونځ کې برابر دي سفر دا چې سړی ځان سره بستره والي یا ځان سره بیگ والی او پلانکي جومات ته ځم هلته مونځ کومه داسې به نه کوې سفر به نه کوې صرف 3 جوماتونو له به سفر کوې یو د نبی علیہ السلام د مدینې منورې جومات یو د بیت الله جومات یو د بیت المقدس د دې ثواب د نورو نه زیات دی او نور که یو سړی وایي چې دې ځای نه زه ځم او اسلام آباد کې جومات کې مونځ کوم لاهور کې جومات کې مونځ کوم پنډی کې جومات کې مونځ کوم نو دا سفر ولا مه کوه بس خپل کلي کې لوی جومات ګوره چې کم کې جمع زیات دی او بس هغې کې خپل مونځ دی کوه یا د خپل محلي جومات کې مونځ کوه نور ټول په ثواب کې برابر نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جومات ته او دا د هغې بانګ او دې سګرټ ته ګوره او امام دا مؤذن ته ګوره وی اوس ډېر خفه یم کېناستم سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي مقتدیان خو یو هم نشته وی دې کې غر غر وشو ګاډۍ ودرېده او یو سړی ترې کوز شو او جومات ته راننوت چې مې هغه ته وکتل نو هغه هم په پتلون کې دی او هغه هم دغه نیکر دی که څه شی د بنین دی که څه دی هغه یې چولی دی تی یې مخکې ویزان دی د هغه هم نه پټکي شته نه ټوپی شته سر یې خریلی دی ګیره برید دواړه خریلی او ټول لباس د انګریزان زه خو دا خو د انګریز لباس دی من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان چا سره برابر کړه د هغې ډلې نه دی که چا ځان د انګریزانو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی د ډلې نه دی او که ځان چا د یهودو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی نه شو او که ځان چا د پیغمبر علیه السلام او د صحابو سره په شکل او په جامه برابر کړه د هغوی نه شو د دې قصو پته اوس نه لګي نو خلک وایي دا شیخ دی پټکې په سر دی اوږدې جامې خلک کم خوړل دا کم خوړل د دې شیخۍ او د دې اوږدو جامو او د دې پټکي پته به د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام صف کې درته لګي دلته خلک شیخانو پورې خاندي ګیره پرېښې ده شیخه مخکې شه او شیخه وروسته شه او د دې ګیره د ګوره د ښکلې شکل د دې ګیرې پته او د دې پرتوب کمیس پته دا چې کله د قیامت ورځ ولګي او صفونه برابر شي او یو خوا د یهودیانو صفونه شي او بل خوا د پیرنګیانو صفونه شي او بل خوا د رسول الله مبارک صف شي نو بیا به هغه وخت کې پته ولګي دا خلک به بیا هغه وخت کې افسوس وکړي ګوتې بانچکونه به ولګوي اوهو دا مونږ پسو مونږ خو د شیخانو پورې خندل د ده ګیره خو د حضور پاک په شانتې وه دغه دې ورسره خوا کې ودرېده د ده سر دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و د ده پټکې د ده جامه د ده ناسته د ده ولاړه د ده خبرې دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و ګوره هغه د هغې سره سب کې ولاړ دی او زما خو پتلونو زما خو پتلون یو خو د ضرورت دپاره لکه بعضې ملازمینو باندې لازم کړي یو دا چې د ډول دپاره پتلون اچوي دا خو زما پتلون دی او ما خو صاحب ټی مخکې ویدانده کړې وه ما خو د انګریز سره ځان برابر کړی و مټه به یې ونیسي چې هغه کلینټن سره او بش سره ودرېږه هغه یهود او عیسایانو سره په صف کې ودرېږه الله دې د هغوی د صفونو نه وساتي دنیا کې هېڅ پته نه لګي دا چې د قیامت میدان ولګي هلته به بیا پته ولګي وی صاحب هغه سر تور سر دی ګیره برېت نشته راکوز شو وی چې راغی جومات ته راننوت وي هغه سره هم سګرټ په خپل لاس کې
ما چې دا مقتدي وای نو راغی امام بلا وروسته راځي او چې څنګه دی راورسېده هغه مصلې ته ورمخکې شو دغه پکې امام یو مؤذن شو یو زه شوم په 3 کسان د صاحب جمع او امام سره د مصلې په خوا کې د سیګریټو هغه بل لوښی پروت او د ټولو صفونو مخ کې د سیګریټو لوښي پراته دي د هر یو قالین مخ کې د سیګریټو لوښی پروت دی وی امام هغه سیګریټ له کش ورکه او سیګریټ یې راواغېسته او هغه په هغه لوښي کې کېښوده او یې چې الله اکبر جمع موکړه په 3 کسان ډېر پریشان یم خفه یم چې بار ته راووتم هوټل ته لاړم بیره راله راغې ناشته یې راله راوړل وی ما نه هغه بیره تپوس کوي د هوټل هغه خادم چې وروره یو تپوس ته نه کوم ته یهودي خو نه وی ما ورته وې کوس ورته یم چې نه نه یم خو خبره خلاصه شوه وی ما چې تا په څوک پېژندم چې د یهودي یم تا په څوک پېژندم وی ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې وی چې د مسلمان یم هغه بیره وی چې د مسلمان یم وی ما ورته وی چې خطا زه په څوک پېژندم چې د یهود یم وی ما ته وی چې د یهودو هم غټې غټې ګیرې دي او پټکې یې والي دي او ستا هم ګیره ده او پټکې دې والې دي ځکه د ما باندې ګمان د یهودي راځي وی ما وی انا لله و انا الیه راجعون نن چې د کم مسلمان په سر پټکې دی هغه ته خلک یهودي وایي د کم مسلمان چې نن د پیغمبر سنت ګیره ده هغه ته خلک یهودي وایي راشه خپې وباسه د دې ښار نه هر کله چې د نبي علیه السلام پوشنګویي ده دا ښار د مسلمان د لاس تسلو والا ده او په دې د کافرو قبضه راتلو والا ده یقینا څو کاله وشو د دغې واقعې نه پس چې راغلل په یهود قبضه یې پرې وکړه مسلمان یې تباه کړ وینیول او هغه څه مسلمان سره وکړل چې نن تاریخ تر ننه پورې نه دي معاف کړی ننه پورې خلک و یا الله د فلسطین د مسلمان سره امداد وکړي وایي که نه وایي لیکن رب العالمین هغې حالت ته ګوري چې دې سره امداد وکړم دی پرېږدم اوس چې ته قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نام د برن عذاب دی په دا سر یې وایي په دا سر یې وایي په ګولۍ باندې ولي او من تحت ارجلکم یا د لاندې نه به در باندې عذاب راولم ځمکه به درشلوم خو درنه کوم بم پکې او یلبسکم شیعا ډلې ډلې به درنه جوړې کړم دا فلانکې ډله دا فلانکې ډله ویذیق بعضکم بعض بعض په یو بل به مو ووهم نو ګورئ مسلمان په یو بل نه والي کېږي انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون اے پیغمبر نظر وکړه دا څنګه ښکلې ښکلې د قدرت نښې او خپل دلایل پوښ کوم خو چې څوک پوی خوشي پې کړه پویه خو ترې والي کړه هغه قوم الله را نیولې دي تر ننه پورې معاف نه دی او اوس هم چې ته په اخبار کې تاسو د دغې خلکو فوټوان وګورئ په اخباراتو کې به تاسو وینئ چې فلسطین والا لګیا دي او په اسرائیلو غوزار کوي او په کاڼي پې غوزار کوي او په لیندو پې غوزار کوي داسې ده په دې کې پر اخباراتو کې راځي نو ګورئ اوس هم که تاسو ورته وکتل نو د هغې ښځې زنانه اوس هم پتلونونو کې ګرځي نو چې یو قوم بیا هم توبه نه باسي الله به څنګه شي سړي خو یې څه کې ښځې اوس هم پتلون کې ګرځي د فلسطینیانو د ښځو اوس هم لوپټې نشته د ښځو اوس هم بورقې نشته د ښځو اوس هم کمیس نشته زنانه اوس هم په پتلونونو کې ګرځي دا الله ونیول که نه دا خو یو قاعده ده بعضې خلک دا سوال کوي یاره دا مسلمان الله وي او کافر نه وي دا ولې نو د چا چې زوی بل چا سره په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل زوی به وي او که پردی به وي خپل به وي پردی خلک نه وي خلک خپل زوی له ډب ورکوي ته روانې ولې کې دا هوښیار پلار چې پردی وي و خو ځان سره نور هم جګړه جوړه خپل وهه عقل به زده کي ادب به زده کي بیا به روانې نه کوي نو دا مسلمان د الله خپل بنده دی دا کافر خو پردی دی د الله بنده دی خو خپل خو د الله نه دی که نه پردی دی نو الله دې خپل له سزا ورکوي اوس دې که تا برابر کړم ته ولې روانې کوې دا خو په پیغمبر ایمان شته د هغه شان شکل ولې نه جوړه دا خو په الله ایمان شته د الله دشمني ولې کوې دا خو په قرآن ایمان شته د قرآن سره بغض ولې کوې د قرآن حکمونه ولې نه منې د هغه خو نه الله مني نه رسول مني که الله مني رسول نه مني که رسول مني الله نه مني قرآن نه مني خو ګډوډ خلک دی هغې سره خو به آخرت کې راکاږم د هغوی خو قبر او آخرت جهنم دی ته ولې داسې کوې نو فلسطین د کم وخت نه رانیولې شوې تر ننه پورې وله رب العالمین سزا ورکړي لا معاف یې نه کړ عراق وګوره لږ غوندې مخکې مونږ ډېر خفه یو عراق په مسلمان چې په مسلمان خفه نه شي خو دا مسلمان نه دی
ډېر پې خفه یو، ظلم ورسره وشو، انتهایي ظلم ورسره وشو، لا کېږي ورسره. لیکن اوس هم که تاسو د عراقیانو تصویرونه وکتل نو په پښتونانو کې ګرځي داسې ده که نه؟ دی تاسو په اخباراتو کې ګورئ. ما کره خو الحمدلله دغه بلا نشته، ټي وي نشته، تاسو به په ټي وي کې هم ګورئ، په ټي وي کې تاسو وینئ د عراقیانو تر ننه پورې د ښځو د سړو بیا پتلونونه دي. او ځمکه د عراق د پیغمبرانو ځمکه ده، اوس هم د پیغمبرانو قبرونه پکې دي. د عراق ځمکه د صحابو ځمکه ده، د حضرت علي رضی الله عنه او د ډېرو لویو صحابه کرامو قبرونه پکې دي. رجع علي صاحب کوفې ته منتقل شوی او د دنیا صحابه کرام کوفې ته تللي. د بزرګانو د اولیاو ځمکه ده، عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او د هغه د دنیا شاګردان او مریدان د هغې غټ غټ قبرونه پکې دي. د پیغمبرانو ځمکه، د صحابو ځمکه، د اولیاو ځمکه او د لویو لویو علماو ځمکه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر هم په بغداد کې دی. عبدالقادر جیلاني وګور، امام ابو حنیفه وګور، امام صاحب زموږ دا ټول قبرونه په بغداد کې دي. نو دی پاک اوس که سړی بار ګناه کوي نو الله پې خفه کېږي، خو که جومات کې دننه دي ګناه وکړه نو الله پې زیات خفه کېږي. ګناه خو هماغه ګناه ده، بار هم کې او دننه هم کې، خو هلته لږه سزا، دلته زیاته سزا ده. دلته تا ډېره لویه بې احترامي وکړه، بې عزتي وکړه د جومات. هلته صرف د الله د حکم خلاف ورزي وکړه، دلته د الله د حکم هم خلاف ورزي وکړه، د پاک کور بې عزتي هم وکړه. نو هر ځای ګناه ګناه ده. خو دغه خاورې چې په کوم ځای کې د دنیا لوی لوی بزرګان پراته دي، صحابه پراته دي او لوی زبردست د طریقت مشران پراته دي، په دغه ځمکه یو سړی لګیا دی بیا پتلونه چې یو زرانم په پتلون کې ګرځي. نو تاسو نه تپوس کوم الله به قهر او غصه رالیږي او که به نه رالیږي؟ زه تاسو فیصله وکړو، لازما به رالیږي. نو عراقیان یې ونیول، داسې ونیول، داسې او داسې مضبوطه سنګینه سزا یې وله ورکړه چې لګیا دي، په یو بل لګیا دي. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. امریکانیان خو تماشې ته ورته ولاړ دي، ټول عراقیان مري. هلته فوجان کمري عراقي دي، هلته پولیس والا کمري عراقي دي، عوام کمري عراقي دي. نن پکې 1500 مړه شو، نن پکې 300 مړه شو، 15 پکې د امریکې فوجان مړه شو، باقي ټول عراقیان مري. او یلبسکم شیعا، الله وی ډلې ډلې به مو کم، ډلې ډلې. یو به د امریکې ملګری کم او بل به آزاد کم، یو به د امریکې غلام کم، فوجي به پولیس والا به د عراق، بل به عوامي. ویذیق بعضکم بأس بعض، یو بل به وهي او لکه چټو غوندې چې پکې ټماټر او مرچکي او ورته ګډ کې او چټو له را پرېږدې، مولې وله را پرېږدې او دانه یې کې، دقسې به هم دانه کوم پرېږدم. دا خو د الله د کتاب وینا ده. تر ننه پورې قسم په الله که مات او دا سلسله روانه ده، پاتې کېږي نه. را به شو او نورو ملکونو ته وګوره، اوس یې په ترکو کې وګوره، ترکو کې قسم دی وبجاړی د مارونو وبجاړی. نن د ترکیه نظام داسې دی، ترکیه چې په ګیره مکمل پابند دی. د مصر نظام نن دا دی چې مکمل په ګیره پابند دی. په ټولو ترکو کې ګیره د چا نشته، په ټول مصر ښار کې ګیره نشته. او که یو سړی وایي زه ګیره پرېږدم نو حکومت له به درخواست ورکوي، هغې ځان له دفتر دی چې زه ګیره پرېښودل غواړم، مهرباني وکړه ما له اجازت راکړي. نو ابه ته تپوس کوي ولې پرېږدې؟ افسر به ودرېږي ځان ته. نو که دې وایي یاره زما د پیغمبر سنت او ثواب دې پکې، په دې جهت یې پرېږدم، اجازت نشته. او که دې ورته وایي چې ډول لپاره یې پرېږدم، څوک سر ډول نه پرېږدي، څوک برید پرېږدي، څوک ګیره پرېږدي. دا ګیره دې له پرېږدم چې د ډولې پې ښکارم، وایي ښځه اجازت دې درکړم. دا ورته څوک وایي؟ دا ورته مسلمان وایي. هغه افسر مسلمان دی، کافر نه دی. هغه افسر چې کوم د ګیرې پابندي لګولې ده او هغه افسر چې تا له ته وایي چې ډول له پرېږدې درته اجازت دی، او که پیغمبر په سنتو پرېږدي اجازت نشته، دا مسلمان دی. دومره مسلمان نن غلام. نو بیا به دله لیسنس درکړي، د ګیرې لیسنس، ابه جیب کې ګرځې. پولیس والا چرته هم ونیولې، ګیره دې ولې پرېښېده؟ جي دا لیسنس ما ته اجازت میلاو شوې. بل ځای ګیر کړی، ولې دې ګیره پرېښېده؟ جي دا لیسنس ما ته اجازت میلاو شوې. نو که دې کال پس او 2 کاله پس هم پته ولګېده چې دا خو د ډول نه ده پرېښې، سړی خو ډېر منځګزار دی، سړی خو ډېر روژهدار دی، او سړی خو ډېر ذاکر دی، ذکرونه کوي، دا خو د پیغمبر د سنتو په خیال پرېښېده او سی ډي رپورټ ورکړه، فوراً به دې وغواړي حاضر شه. هلکه تا خو وایې چې دا زه ډول دپاره پرېږدم، مونږ ته خو دا اطلاعات راغلي چې ته خو د پیغمبر د سنتو په خیال دې پرېښېده، ته خو ډېر دیندار یې او ته خو ډېر انصافدار یې او ته خو منځګزار یې،
یاره جی به د پیغمبر سنت مې دي نو هغه وخت مې درته داسې نه شو ویلی کینه نه ته در خرایا پاټک به در لیسنس کینسل کړي او ګیره به خرئ دا نن ستا د ترک او د مصر نظام ملک د مسلمان فوج مسلمان پولیس مسلمان صدر مسلمان عدالت کې ججان ناس مسلمانان وزیر اعظم مسلمان فوجي چیف جسټس جنرال ټول مسلمانان کافر پکې نشته دومره حد ته مسلمان راغلی دی مشران ټول د امریکې ایجنټان وزیران ټول د امریکې ایجنټان مصر کې مو ګوره او په ترک کې مو ګوره یوه دویم په ترک کې د زنانه په لوپټه په مخ پټولو پابندي ده مخکې پابندي لګولې وه چې لوپټه به مخ به نه پټوي اوس یې پې دا پابندي ولګوله چې نه په سر به لوپټه هم نه اچوي هغه سکاپ غوندې په سر کي نو دا ویښتې پې پټي مخ کاري خو ویښتې پې پټي په هغې هم پابندي ولګوله ترک حکومت د کافر نه دی د مسلمان دی دا په کرسو چې ورته ناست دا مسلمانان دي کافر نه دي دغه فیصلې چې ولا کوي دغه مسلمانان دي دغه پولیس مسلمانان دي نظام ولا جوړ کړی مسلمان دی خو د چا په خواهش د امریکې او د یهودو په خواهش او زه افسوس سره دا خبره کوم چې دا قانون امریکا په مسلمان لګوي دا په یهودي نه لګوي د یهودو ګرفتار یهود ګیره پرېږدي هغه ته نه وچېږي خورای دا پابندي په سیک نه لګوي وګورئ په هندوستان کې د سیکانو ښې غټې غټې ګیرې دي دا د پټکي پابندي په هغوی نه لګوي د سیکانو هغه پګ هغوی ورته پګ وایي چې سر نه چې تو کړي پټکې غوندې شکل هغه په هغوی باقاعده سیکانو په سر کړی ستا د هندوستان وزیر اعظم چې دی را به شو که نه دې خوا به را شو د هندوستان چې ستا کوم وزیر اعظم دی هغه سیک دی که نه پک په سرئ که نه په سرئ تاسو ماله جواب را کړئ په سرئ او هغه ګیره خپله پرېښې ده او که نه ده پرېښې نو افسوس دا دی چې د هندوستان سیک وزیر اعظم په خپل شعار او په خپل پګ نه فخر کوي په هغې شرم نه ورځي او هغه له په هغه خپله ګیره شرم نه ورځي په هغې فخر کوي او زما مسلمان حکمران د خپل پیغمبر په ګیره او د خپل پیغمبر په بټکي باندې دومره شرمېږي چې په خپله خو یې ځکه بل ته وایي ته به هم نه پرېږدي ولې دا مسلمان دومره لاندې لاړ مونږ خو په دې غټو غټو هوټلو کې چېرته کله مېلمستیا راشي اوس اکثر میټینګونه وي نو بعضې ځای کې چېرته هوټلو کې راشي نو ډوډۍ ده چې ورشي نو په ولاړی نه ناستې ځای پکې نه ټول نظام د ولاړي قاشوغې او هغه څیزونه میزونه ورسره وي او صاحبه په ولاړ لیکن الحمدلله بیا به ویم الحمدلله په ډېرو هوټلو کې او په ډېرو اجلاسونو کې په دا ډوډۍ کې شریک شوی یم خو د الله فضل دی په ولاړه مې دومره یو نوړی هم نه راخوړلی اواز ورته وکړم راوړی ماله کورسۍ په ولاړه نه کورسۍ وي نو زه فورن راله راوړو میز راله راوړو او که کورسۍ او میز نه دری راته وغوړئ په ځمکه پکې دا ټولو نه یې ښه په اطمینان وخوړه دا لکه د خرو دا په ولاړه چې خوري که نه تاسو د دې خوراک نه لرې کتلې قسم په خدای لکه د خرو د سپو یې خوري دا د حقیقت هم دی خره او سپي څه کوي خو چې کومه خور کې ورته ډېره شنه ملاوېږي هلته منډه وهي دقه څنګې دلته هم دی چې راشي یو لوښي کې وګورو چې دی کې فروجې دي بلکې وګورئ هغه هلته چې و چرخ خو هلته پر دې نه ورمنډه کړي هلته لاړ شي هلته وګوري ووه ناریغ غوښه خو دلته نشته خو هلته دلته خو رانه خلاصه شوه منډه کړي اکثر یو بل د جامې مو لړي هلته ورمنډه کړي او خوراک به هم کوي او سترګې به هم لکه د بیزانو تاوي را تاوي چې خدایه کم شی رانه پاتې شو او ګڼه ګوڼی خوري به هم او سترګې به یې وږي خدای پاکه دا خو ما لږه وخوړه بله نه ډېره وخوړه لوښی خو هغه تش کړ او مونږ چې ورته په ځمکه کښېنو نو خو هغه ټول لوښي راته مزېدار کېږي دونه وخورو چې هغه رانه پاتې شي ولې د پیغمبر یو ځل راته یو سړي خبره کوله یو افسر او سرکاري لوی افسر نو هغه ما په ناسته کېناستو نو هغې قاشوغې ماشوغې نو ما په ګوتو خوراک شروع په لاسو لګیو ما ته یې نیغ کتل نو هغې کې بیا هغه هلک ما له فرني راوړه نو فرني خو په ګوتو نه خوړلی کېږي هغه مې قاشوغې سره خوړه نو ما له راغې ما ته وایي چې مولانا صاحب دا هم په ګوتو وخوره که نه ګوره مې ټک دې راله راکړه چې نور دې په ګوتو وخوړه نو دا هم په قاشوغه دا هم په ګوتو وخوره که نه نو ما وویل چې زم درله برابر دی که ما ورته داسې کار دی چې دومره قمقل او بېوقوف نه یمه چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي دا څه شی دی خو دا خو ټول هر چا کره پخېږي خو په څلورنې پوڼی ده که نه هر سړی لوړ پیو کې واچي فرنۍ ته جوړوي نو بیا دونه قمقل او بېوقوف نه یم چې د فرنۍ د خوراک چل دی نه راځي فرنۍ خلک خوري په قاشوغه په لاس نه خوړلی کېږي خو
خو میدونه غټ خرم نیمه چې د پیغمبر د سنتو تابعداري دی ونه کم او د بش د طریقې دغه دی وکم تابعداري دی وکم او لکه د خرو د سپو په ولاړه منډې ترړې وام په ولاړه یې ډوډۍ خورم مې دومره غټ خرم نه غلې غوندې مخ ته وکړ روان شو دې غوا راشه یو ټک درته به هم درکړم دا لکه سپو د خرو غوندې خوراک نن سبا ډور دا دی په ولاړه ډوډۍ او په پتلونونو کې ولاړ هغه اصل کې هغه خواران کېناستې هم نه شي نه متیازو ته کېناستې شي نه ډوډۍ ته کېناستې شي هغې کې د ناستې هغه طریقه نه ورځي د یو سړی خو مجبوره دی فوج کې دی پولیس کې دی غریب خو مجبوري د خامخا پتلون باچي نه چې خو نوکری دی څوک نه پرېږدي لیکن یو سړی مجبوره نه دی ډول لپاره سره پاره دو غاښې پرتو بچي او ډول لپاره سره پاره د هغه خرو هغه لکۍ د خر د کوناټوره پاسې او د دلته کې د مخې د پاسه لګولي خو لکۍ ده که نه دا ګورې دا ټی باندې ځان پوه کوې دا ټی چې ده دا د عیسایانو نشان دی عیسایانو یو نشان دی دقسې صلیبي نشان د جمع دا نشان د عیسایانو وي نو هغې دې ټی کې دلته د جمع نشان دوستي بلکل دا د عیسایانو نښه ده دلته پکې هغه جمع راوستي صلیب دی وي صلیب هغه شی چې عیسی علیه السلام پې ځان پانسي کړی دی د هغې عبادت کې باقاعده رسلي نو الله راونیول او زمونږ د ګیرې پابندي شوه په ترک کې وګوره په دغه کې مصر کې وګوره او اوس به د خپل وطن پاکستان ته راشو زمونږ په دې ملک کې وګوره نن پاسپورټ ته جوړولی شي نه شي جوړولی که پاسپورټ له ورلې ځکه نه یو کارو کې یو سړی ورشي پاسپورټ جوړوم او پټکې ووهې کوزی به نن د پټکي سره په پاکستان غوندې ملک کې پاسپورټ نه شي جوړولی یو لوی عالم دی ردی شوی هغه راته قصه کوله ورلم ما چې زه دغه جوړوم پاسپورټ جوړوم یې مولانا صاحب پټکي کوزته مې چې دا خو پټکې نه کوزوم چې نه کوزی موږ ته اجازت نشته په کمپیوټر بدله فوټو ولي پټکې به کوزی دومره سخت ظلم د پیغمبر سکه پاسپورټ جوړی په پاکستان کې جوړی نو هغه ته دا نه و چې دا پګ دې کوزته او مسلمان که دلته پاکستان کې پاسپورټ جوړی پټکې دې کوزته او داسې دور به در باندې راشي الله دې زمونږ په ژوند کې نه راولي داسې دور به در باندې راشي چې دلته به ترک او مصر جوړوي و چې کاکا ګیره خرایا او که نه خرای نو ورشه د ګیرې دغه راوړه لیسنس راوړه لیسنس به غواړي نو دا قوم به الله نه تباه کوي تاسو ورشه دننه وګورئ که نه په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ او دلته م وګورئ نو اکثر زنانه او ښځې په پتلونونو کې ګرځي لوپټې خلکو غورځولي دي ښځو دا د الله قهر او که ته دا وې چې نه خلک به خپل کار کوي نه ولې خپل کار کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو قوم 40,000 پکې ګناهګار الله ولا فرشتې ته حکم وکړو ورشه دا ځمکه اوچته کړه او د پاسه یې پرې راواړوه رب العالمین دې کې خو 15,000 کسان پاک دي خو دا ګناه نه کوي دا چې مخصوص کوم ګناه را خو دا 40,000 کې 15,000 هغوی سره څه وکړم وایي په دا 15,000 یې لومبی واړوه په دې نورې وروسته واړوه ولې دا 15,000 دوی منې کوي ولې نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خو یو کشتی ده مثال ورکړي د کشتی او دا کشتی 2 چته دي 2 د بخاري شریف حدیث یو قوم د کشتی په لاندې چت کې اوسېږي او بل قوم د کشتی په بره چت کې اوسېږي دا لاندې چت والا ځي بره چت ته خېږي او ځان له اوبه رالي ځکه د دریاب نه اوبه رالي نو هغه اوبه خو په بورقه به رالي که نه لاندې خو سورې نه شي کولی دا بره چت والا ورته وایي چې وروره مونږ د بره خېږي تاسو چې اوبه رالې مونږ هم ټولې جامې لمدې کړئ او مونږ ته هم دا بره چت ټولون کړو بلکل به نه راځئ ځان له لاندې د اوبو انتظام وکړئ مونږ هم بره نه پرېږدو نبی علیہ السلام فرمایي چې لاندې چت والا څه وایي هغې وایي چې ښه اوبه تاسو مونږ اوبو ته نه پرېږدئ اوبو ته خو زمونږ ضرورت دی مونږ به څه کوو تاسو هم بره نه پرېږدئ او مونږ خو مرو نو دوی به لاندې فیصله وکړه چې مونږ به په دې لاندې چت کې ځان له سورې وباسو چې مونږ ته به اوبه راشي ځکه چې بره خېږي نو بره چت والا اوبو ته نه پرېږدي چې ځان له دریاب نه راوالي نو لاندې به مونږ څه کوو سورې به وباسو نو هغوی صاحب به تیشی میشی ترخه راواغېسته چې ځان له سورې وباسو نو که بره چت والا ورغلل او منې کړل چې نه ورغورې سورې مه وباسئ که سورې مه وویسته اوس پکې اوبه رانه نه وځي نو تاسو هم غر کېږئ مونږ هم غر کېږو کشتۍ ته خو چې اوبه راشي دواړه غر کېږي مه وباسئ سورې نو که د دوی لاس یې ونیوه د سورې خپلو نه نو دواړه بچ شو او که وایي چې مړه خپل کار به کوي خپل چت یې دی چې سورې پکې وباسي دي که نه زمونږ پې څه چل به کېږي صرف لاندې به غر کېږي که بره به هم ورسره غر کېږي بره به هم غر کېږي دقه رنګې چې یو قوم ګناه کوي دا نور به ورته نه وي چې د مړه خپل قبر کې څملي خپل کار به کوي نه لاس یې ونیسه
چې ګناه نه کوي. او که لاس دې ولا اوننیوه چې مړه خپل کار به کوي، نو هغه د سوري د لاندې چت مثال دی چې عذاب راځي، په تا به هم راځي او په هغه به هم راځي. زنانو سره نن موبایل په لاس کې دي، د موبایلو ضرورت جنکو ته رسوي. شته ورته ضرورت رښتیا راته ووایه نشته. جنکو سره نن موبایل په لاس کې دی، هلکانو سره پې ګپې شپې لګوي، هلکانو سره هر چا سره موبایل په لاس کې دی او جنکو سره موبایل په لاس کې دی، یو بل سره باقاعده په موبایلو ګپې شپې لګي. دا د الله قهر نه دی، د الله غضب نه دی، دا د الله قهر نن په عراق راغی، په افغانستان راغی، په پاکستان را روان دی، په فلسطین راغی، په ټوله دنیا را روان دی. پرېږدي نه الله بیا. او یو خبره مې رونو یاد او ساتئ، هره ګناه چې کوي الله به رسره ګزاره وکړي، سزا به درکړي، آخرت کې به درکړي، ګزاره او به بخیرته. خو د بېغیرتۍ او د فحاشۍ په ګناه ګورې الله هېڅ ګزاره نه کوي. کله چې فحاشي شروع شوه او بېغیرتي شروع شوه، بیا الله ګزاره نه کوي. قیامت به الله کله راولي، اله به الله ذوالجلال قیامت راولي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا مسلمانان داسې شي یو بل سره لکه د خرو او د سپو په شان چې خره او سپي په ځنګل کې څنګه یو بل سره ګرځي. چې دا بېغیرتي شروع شي نو رب العالمین به قیامت راولي. دا نه وایي چې که دا ګناه کوي قیامت به راځي، دا کوي نه، دا ګناهونه به ورو شروع کېږي. خو اصل په هغه قوم به قیامت راځي چې هغوی یو بل سره داسې ژوند تېروي لکه په ځنګل کې چې دا څاروي او دا خنزیران او دا د ځنګل څاروي یو بل سره بېنکاح کم ژوند تېروي او هېڅ پروا نشته، دقسې زندګي به تېروي. نو الله به په قیامت راځي. نو رب العالمین فرمایي دا حیا ژوند دی الله تعالی زموږ نصیب. یو روایت مې کته، حضرت فاطمه رضی الله عنها ډېره زیاته حیا کوله، ډېره انتهایي حیاداره وه. دومره فاطمه رضی الله عنها حیاداره وه چې دا د دې مخ چا نه ولیدې، پټ مخ به وه، غټ څادر کې به ګرځېده. د نبي علیه السلام لور ونه او دونه حیاداره وه چې کله مړه کېده، دا زمونږ په زنانو دا ډولۍ ني چې کله مړه شي او دا د پاسه پې دا ډولۍ کېږي، دا د فاطمې رضی الله عنها ایجاد دی. د هغې وصیت کړی و، ځان له دا شی جوړ کړی و، وایي چې زما جنازه وړی نو زما په وجود باندې به دا ډولۍ کېدی، نو څادر به پې واچوي چې زما وجود څوک ونه ویني. دا د هغې دونه پرده وه. او وایي زما جنازه به د شپې کوی، دروازې به نه کوی چې ما څوک بلکل ونه ویني، یعنې خپل لاش هغې د خلکو نه دونه پټ ساته. نو ما یو روایت کته، وایي چې کله د قیامت ورځ شي، د قیامت ورځ او جنت ته خلک ځي، نو یو غیبي اواز به وشي، فرشته به اواز وکړي چې ای خلکه نظرونه سترګې پټې کې، سترګې پټې کې او سرونه ښکته کې. د نبي علیه السلام کشر لور فاطمه روانه د جنت ته. دنیا کې حیا او پرده کوله، نن همغه په حیا او په پرده کې جنت ته روانه ده. سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره نن جنت ته روانه ده. سترګې پټې کې او نظرونه ښکته کې او ځمکو ته ګورې. ولې؟ د حضور پاک مبارک هغه کشره بیبي، کشره لور، هغه حیاداره د جنت سرداره جنت ته روانه. نو الله دې زموږ حیا نصیب وکړي، الله دې مو پرده نصیب وکړي. نو کم از کم که نور وس نشته، د هر انسان په خپل کور کې، په خپلو لوڼو، په خپلو خویندو، په خپله ښځه او په نږدې رشتهدارانو خو وخت شته که نه. دا نصیحت خو کوئ چې الله مو د بې پردګۍ نه په امن کې وساتي او الله مو د حیا او د پردې ژوند نصیب وګرځوي.